سکند سره تعلق لرونکي کم عمره زده کوونکي لویه کارنامه ترسره کړې ده. وقار علي شاه په نوم ځوان ډرون تیار کړی او په فضا کې د الوت کامیابه مظاهره یې کړې ده. په دې اړه نور تفصیل ګورو زموږ همکار سید زمان سبا په دې رپورټ کې. دا حقیقت ټولې نړۍ منلی دی چې د خیبر پښتونخوا په ځوانانو کې د صلاحیتونو هیڅ کمی نشته. د ملکن سره تعلق لرونکي 18 کلن وقار علي شاه په خپل جیب خرچ یو داسې ډرون تیار کړی دی چې خلک ورته حیرانتیا نیولي دي چې تر ډیره حده د سفر او د عکسونو ویستلو صلاحیت لري. د وقار علي شاه د وینا تر مخه هغه خپل دا مقصد د یو کال سخت مهنت نه پس سرته رسولی دی. زه په 12م کلاس کې سبق وایم. ما چې د کوم ډرون تیار کړی دا تقریبا یو کال کې ما تیار کړی دی او په دې من تقریبا زما 75,000 روپۍ خرچ راغلی. زه پلار سپورټ کړی زیاتر. ان شاء الله پاکستان لپاره زه پهله ان شاء الله داسې جوړم دفاع لپاره مو تیارم. نو زما دا امید دی، زما دا یقین دی چې دا سټوډنټ چې کوم دی دا ډېر مخکې تللی شي، دا ډېر کریټیو سوچ دی. د دې سره چې کوم کنسرن ادارې دي، ساينس کوم فاونډیشنز چې کوم دي، هغه هم د ماشوم له توجه ورکړي. زه دا په یقین سره وایم چې په ده کې ډېر زیات صلاحیتونه دي، دا مخکې تللی شي او د دې قوم دپاره د دې ملک دپاره خپل بهترین صلاحیتونه چې کوم دی هغه به روی کار دی راویستی شي.